اوس د خلکو دویم قسم ذکر کی. ما وی چې الله رب العزت خلک څلورو ډلو ته تقسیم کړي، دوه کافران، یو منافقان او څلورم مؤمنان. اوس د کافرانو هغه دویمه ډله ذکر کی، هغه چې نور هم ګمراه کوي، په خپله ګمراه دي او نور هم ګمراه کوي. ومن الناس او باز د خلکونه من یجادل فی الله، هغه څوک دی چې جګړه کوي په باره د الله کې، بغیر علم، بغیر د علم نه، ولا هدن او بغیر د هدایت نه، ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب رڼا کوونکي نه. باز کوي په باره د الله کې بغیر د علم نه، نو سره هدایت شتی، نو سره رڼا کوونکی کتاب شتی. رڼا کوونکی کتاب کم یو دی؟ نه، آسمانی کتابونه. یعنی په دې خبرو سره څه دلیل نشته چې هغه الله په وحي کې بیان کړي هغه خبره. ولې یا دې خپل باس کوي. ثاني عطفي، اړونکی دی اړه خپل لره، خپل سټ داسې کوږ کي د تکبر د لاسه. دا مطلب دی که خیال م کړی دا متکبر سړی داسې په کږه سړي ته وګوري، دا نینګې د سړي نه واړی، دا مخ داسې واړی، دا یو طرف داسې کوږ کي. الله وایي دومره خو پکې تکبر دی چې حق ویني، حق بیانونکی ویني، د هغه په مخ کې ارزه دا کردار. لیضل عن سبیل الله، د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک د لارې د الله نه. دې دویمه ډله کې او په اولنۍ ډله کې دا فرق دی چې دوی کې تکبر هم دی او خلک ګمراه کوي د لارې د الله. له فی الدنیا خزي، د لره په دنیا کې شرمندګي ده. ونذیقه یوم القیامه، او وبسکو دته په ورځ د قیامت عذاب الحریق، عذاب د اور سوځونکي. ذلك بما قدمت يداك، دا په سبب د هغه عملونو دي چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستا. وان الله ليس بظلام للعبید، او یقینا الله نه دی ظلم کوونکی په بندګانو. نو دا څه سزا چې تا ته میلاویږي دا ستا د خپل عمل د لاسه. الله رب العزت چا سره ظلم نه کوي. اوس څلورمه درېیمه ډله څوک دي؟ هغه منافقان دي. اصل کې دا هم کافرانو سره دي، خو هغه ښکاره کافران دي. او دا چې دي نو دوی کفر پټ کړی دی، ایمان یې راښکاره کړی دی د خلکو د دوکه کولو دپاره. نو خو الله رب العزت خو دوی په حقیقت پوه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف، او باز د خلکو نه هغه څوک دي چې بندګي کوي د الله په شک باندې. وایي داسې چې موږ په الله باندې ایمان راوړی دی او موږ الله منو، خو دی په شک کې پروت دی، منافق دی. یو سړی دا وایي زما په الله باندې ایمان دی او معمولي ذره برابرې پکې شک وکړو، دی مؤمن نه دی. نو دوی په شک باندې دي علی حرف. لکه سړی چې د کندې په غاړه ولاړي که نه او جوور ځای دی، نو دی بس ګډ وډي یره کي، دغه دی ولیږم او دغه دی داسې شوم او دغه شان د دې منافقانو دا خبرې دی او ایمان دی ټول ګډ وډ دی، هېڅ پته یې نه لګي. کله یوه خبره کله بله خبره، ځکه چې د قیسه ټوله د شک قیسه ده. بله دا چې دوی دا ایمان د دې دپاره نه دی راوړی چې دوی الله راضي کوي. اصل مسله دا ده. نو دوی ایمان راوړی دنیوي فایدو دپاره. اوس که دا فایدې ورته میلاو شوې یو خو ډېره ښه ده. که دا فایدې نه وي چې دوی موږ ایمان نه راوړو، بیا زموږ ایمان نشته، په دې به شکي نه شکي دی. او دا د دې په شان نزول کې داسې راځي، امام بخاري دا روایت راوړی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې بعض خلک به مدینې ته رالو، نو که چېرته به
په مدینه کې د ده زوی پیدا شو د دې کس او نور څه داسې دنیا به ورته میلاو شو نو ده به وایي چې هذا دین صالح دا خو ډېر ښایسته دین دی ښه ډېر ښایسته دین دی زارېږه او قرباني خو که چېرته بچی به یې ونه شو یا لور به وشوه او داسې مالي فایدې به ورته میلاو نه شوې مړه وایي دا څه دین دی دا خو څه دین نه شو او دې کې هغه عرنیین قصه به تاسو ته یاد چې راغلي وو د رسول صلی خوا ته بیمارانو هغه رالو وایي موږ اسلام قبول کړی دی او موږ هجرت کړی دی مدینې ته نو مدینه کې هغوی بیماران شو رسول وسلم هغوی ته ووایي چې تاسو لاړ شئ دې بانډو ته وځئ او هلته به تاسو د اوښانو پی او میچازې دا به وڅکئ چې تاسو له الله روغ صحت درکړي او رسول وسلم ورسره خپل کس هم ولیږو چې دې اوښانو ساتنه به یې کوله نو هغوی هغه پی او میچازې وڅکي الله وله صحت ورکړو نو هغه کم شپنکې چې ورسره تللی وي یا چا چې ساتنه کوله د اوښانو هغه یې مړ کړو او هغه اوښان یې ټول وتښتول نو دوی اصل کې راغلي یې دې دپاره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو بل روایت کې وایي امام ابن جریر راوړی وی کله چې بعض کسان دا منافقان یادي وی بعض به دوی کې مدینې ته رالو فان صح بها جسم نو که بدن به په مدینه کې روغ شو او د ده به پکې زوی وشو او کم د ده سره چې اس دی هغه به پکې بچی وشو نه رضي به واطمأن الیه بیا به یې د دین سم صفتونه کول زارېږه او چې کله به د دې نه علاوه نور څه لوږه به پرې راله یا به یې لور پیدا شوه یا دغه صدقې او د غنیمتونه دا به ورته زر میلاو نه شو نو بیا به ویې یاره زه چې مسلمان شیم د هغه ورځې نه دې وخته پورې ما څه خیر ونه لیدو دا د منافق سړي خبرې دي نو ځکه چېرته به دینداري ګورې په دې نیت نه کې ته به په دې نیت کې چې زه الله راضي کوم کیدی شي الله دله پراخه دنیا درکړي او کیدی شي دا لږه ډېره چې د سره ده دا د نه ولاړه شي چې دنیا خو زیاده امتحانونه دي دې دپاره خو سړی نه راغلی ما تاسو ګوره قصه کړې وه ډېره مخکینۍ خبره ده زه په یو دعوت سینټر کې وم نو هلته به د هندوان راتلو هغه به مسلمانېدو نو یو ورځ هغه دغه نه و هغه د دوی چې کوم داعي و انډین اردو ژبې والا نو هندو راغی وایي زه مسلمانېږم نو زه هلته ناست ما صحیح ده که نه زه د هغه سره کېناستم خبرې ومبرې تپوسونه مې ته وکړو چا د باندې زور زبردستي خو نه ده کړې چا یېرولی خو نه اسلام نه متاثره ولي دا قسمه خبرې ځکه چې اسلام زور زبردستي خو نه کوي ته چا یېرولی او راځي اسلام قبول نه نه وایي زه متاثره شویم او زه دې څه کلمه مې ورته وویل هغه چې بس لیکلو کاغذونو هغه مې ورله برابر کړو ما ورته بیا به راشي او هغه بل عالم سره به میلاو شي چې هغه اردو ژبې والا بیا به ورسره خپله کیسه بیا تو نو درې پیرې مو ورته ویل بابا څه وشوه کار وشو ستا روان شو چې په مات زړه بیا دې چې ما ته واپس وکړې بس بیا دې دروازې پورې لاړ لږ پناه شو بیا راغی بس نو بس نو نور څه چې بیا ما ته یې څه کلي غونته کړي بابا اورېدلي دلته پیسې ورکوي دا وایي چا وایي چې 5,000 ریاله ورکوي او دا ورکوي او دغه یاره ما دغه کیسې نه زه نه یم خبر دا به ته راشي بیا نو هغه اردو والا سره به میلاو شي نو هغه ته پته وي چې 5,000 ریاله پکې هغوی ورکوي نو زموږ سره خو ما په پښتنو کې لا هندوان داسې نه دي راغلي چې هغه هندو مسلمان شوی او موږ ته ولې پیسې ورکړي نو دغه کیسې نه زه نو هغه زه به پوه شوم چې هغه راغلی دې قصې بیا ما وروسته د هغه نه تپوس وکړو د هغه بل عالم نه ما یې داسې کس و دی نوم و دا کاغذونه تا له ما درکړو کس بیا راغلی وي نه یې راغلی هغه ته پته ولګېده چې دې کې خو
پیسې نشتي. د بعضو خلکو دا قصه وي، ته به ګورې دا سوچ نه کړي. بعض راشي ګوره ما ته وایي یاره وایي ښه مونځ اودس کوم. اوس د دې څه مطلب دی ښه مونځ اودس کوم؟ او څه راکوي نه. نو یاده که دا خبره بار بار مونږ وایو چې امتحان د الله په دوو طریقو سره وي. د مال ډېرېدم امتحان دی، د مال کمېدو امتحان. ته په هر حال کې د الله بندګي کې د الله نه به راځي. نو ځکه الله وایي بعض خلک د الله په شک بندګي د الله کوي په شک باندې. فإن أصابه خير اطمأن به، نو که ورسېږي دته خیر کلک شي په هغې باندې مطمئن شي. یاره وایي دا دین څه دی؟ نه دا حق دی. دا حق دی ولې ځکه چې دنیوي فایده یې ولیده. وإن أصابته فتنه، او که ورسېږي دته تکلیف انقلب على وجهه، واوړي په مخ خپل باندې خسر الدنيا والآخرة، تاواني کړه دنیا و آخرت. ذلك هو الخسران المبين، دا تاوان دی ښکاره. الله دې موږ وساتي دې تاوان. دنیا یې هم لاړه، آخرت یې هم لاړه. نو ګوره چې دین پرېږدي چېرته به ځي، خو بیا هغه زړې لارې له راغی. الله وایي یدعو من دون الله، رابلي سوا د الله نه ما لا يضره وما لا ينفعه، هغه چا لره چې نه ورته نقصان ورکولی شي او هغه چا لره چې نه ورته فایده ورکولی شي. ذلك هو الضلال البعید، دا گمراهي د لرې، د حق نه ډېر لرې تللی دی، ډېر لرې. دا مطلب دی البعید. يدعو لمن ضره، رابلي هغه چا لره چې ضرر د هغه اقرب من نفعه، ډېر نږدې دی د فایدې د هغه نه. لبئس المولى ولبئس العشیر، خامخا ډېر بد دوست دی او خامخا بد ملګری دی. دا ده چې نیولی دی د الله نه علاوه دا بد ملګری او بد دوست دی. نو الله وایي مخکې وایي ګوره وایي نه فایده ورکولی شي نه نقصان. اوس وایي فایدې نقصان یې د فایدې نه نږدې دی. نقصان پکې شته؟ نقصان ګوره صحیح د تعالی خو داسې نقصان نشي درکولی چې په تاسې تکلیف راولي. د الله نه راودره چا په لاس کې نشته. الله وایي البته دا نقصان درته جوړوي چې دا ته چې دته پروت یې او دی رابلې او د دی عبادت کې د دې د لاسه د جهنم حقدار شوې. نو ګټه مټه خو پرېږده، د ګټې خو سوچ مه کوه، الټې دې پکې دا تاوان وکړو. ځکه الله وایي چې دا بد ملګری دی، دا چې ده ملګری کړی دی دا بد ملګری دی، بد دوست. اوس آخره کې هغه څلورمه ډله به ذکر کېږي. څوک دي؟ مؤمنان. ان الله يدخل الذين آمنوا، یقینا الله داخلی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک، جنات جنتونو ته تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه. ولې؟ ان الله يفعل ما يريد، یقینا الله کوي هغه څه چې ویې غواړي. الله کوي هغه څه چې ویې غواړي. الله نه څوک تپوس نشي کولی. نو بیا زه تاسو ته دا وایم چې الله کوي هغه څه چې ویې غواړي، څه چې وغواړي هغه کولی شي. نو ستا دا مسلې او ستا دا حاجتونه هم پوره کولی شي. خو چې ته ورته واپس شي، ته ورته رجوع وکړي، ته ورته وجاړې، ته فریاد وکړي. دغه څلورمه ډله شوه دا مؤمنان دي. دا روان آیت لږ تفصیل غواړي، دا به پرېږدو سباني درس ته. او نن موږ سبق لږ کم ووي ځکه چې د بعضو آیتونو کې تفصیل ډېر او را روان چې اکثر کم
صورتونه او آیتونه دي په کې دا بحث به کېږي نو دلته ښه تفصیل وشو نو بیا به د دې خبرې تکرارولو ته ضرورت نه وي الله رب العزت دې موږ په دې جنتیانو کې حساب کړي او الله رب العزت دې موږ د تاوان د دنیا او د آخرت نه وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد